الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال علامة جزري رحمه الله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم أو رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، والتاء أنثى لم تكن تكتب بها. زما خوږو عزتمندو د پیغام ټي وي پښتو چینل ناظرینو او کتونکو او خوږو شاګردانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه خادم القرآن محمد امین امانتیار ستاسو په حضور کې حاضر شویم. محترمو عزتمندو ناظرینو، څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تیرو حلقاتو کې مونږه د علم التجوید او همدغه شانته د تجوید لغوي او اصطلاحي تعریف او همدغه شانته د لحن او غلطیانو باره کې او ورپسې د تلاوت او قرأت مراتب د الله په توفیق سره بیان کړل. نننی درس چې کوم دی، المدخل فی قواعد التجوید، مونږ څنګه کولی شو چې د تجوید د قواعدو دپاره ورداخل شو. د دې لپاره د علي رضی الله عنه د قول چې هغه د ورتل القرآن ترتیلا، د ترتیل تفسیر لاندې هغه فرمایي: الترتیل هو التجوید الحروف ومعرفة الوقوف. نو زما خوږو عزتمندو طلبه کرامو شاګردانو ورونو، خپل قلم او کاپۍ هم راولئ چې نننی درس دی د تجوید او ترتیل ارکان او یا اقسام او یا اجزا. زما خوږو عزتمندو، د دې آیات تفسیر لاندې د ترتیل او د تجوید ارکان او یا اقسام او یا اجزا اجمالاً په دوه قسمه بیان شوي دي، چې اول تجوید الحروف، اول جز، اول قسم، اول رکن تجوید الحروف. دوهم رکن معرفة الوقوف. زما خوږو عزتمندو ناظرینو او خوږو ګلالو شاګردانو، دا یاد وساتئ چې تجوید الحروف په دې کې درې ارکان پراته دي، چې د دې جملې نه دوه ارکان لازمه دي او یو رکن هغه عارضه ده. دا کوم چې دوه ارکان دي دا د قرأت او تلاوت د صحت دپاره ډیر زیات لازم دي، ځکه چې که چرته په دغه کې دغه دوه ارکان مفقود او یا ورک شي، نو تلاوت په خپل ځای تلاوت نه پاتې کیږي،
او بیا په هغې کې لحون او همدغه شانته غلطیانې پیدا کیږي چې هغه اولنی رکن چې هغه مخارج الحروف یعنی د حروف مخارج دا اولنی قسم او جز او رکن د تجوید دی. که چرته په تلاوت کې تبدیل المخرج بالمخرج راشي نو دې سره هم لحن واقع کیږي، لکه څرنګه چې مونږه په تیر درس کې د لحن باره کې خبرې وکړلې، د هغه 15 اقسام مونږ بیان کړل. همدغه شانته که چېرته دغه اولنی رکن موږ نه په تلاوت کې پاتې شي او یا څه نقصان راشي نو تلاوت کې هم زمونږه نقصان راځي او لحن واقع کیږي، لحن جلی. همدغه شانته دوهم رکن کې چې هغه صفات الحروف دي او په هغې کې صفات لازمه او صفات عارضه موجود دي، نو زما عزتمندو لکه څرنګه چې په تلاوت کې مخارج الحروف ډیر زیات ضرور دي، همدغه شانته صفات لازمه دا هم په تلاوت کې د دې خیال ساتل لازم او فرض دي. لکه څرنګه چې تبدیل المخارج بالمخرج باندې لحن جلی واقع کیږي، همدغه شانته د صفات لازمه او په نه ادا کولو سره هم لحن جلی واقع کیږي. کله کله حرف بالکل ختمیږي او کله کله حرف کې نقصان او نیمګړتیا راځي. نو زما عزتمندو ناظرین ورونو زمونږ دپاره دا پکار دی چې په آینده کې چې کوم مخارج الحروف راځي هغه په ښه طریقې سره یاد کړو او په خپل عمل کې راولو، تر څو پورې زمونږ تلاوتونه د صحیح لهجې د صحیح عربی لهجې موافق هغه وویلی شي او د غلطیانو نه ځان پکې بچ کړو او وساتو. او همدغه شانته دوهم رکن صفات لازمه دې سره هم چې دی په نه ادا کولو سره یې لحن جلی واقع کیږي. دریم رکن صفات عارضه چې دا عارضي رکن دی، دا هم ضروری دی په دې وجه چې صفات عارضه په تلاوت کې مفقود شي، ادا نشي، نو د تلاوت حسن او زینت چې کوم دی هغه ختمیږي. نو زما عزتمندو ناظرینو او خوږو ګلالو شاګردانو دې سره سره مخارج الحروف سره صفات لازمه و سره د صفات عارضه هم ډیر زیات خیال ساتو چې په تلاوت کې د ټولو صفات عارضه و خیال وساتو تر څو پورې زمونږ تلاوت نیمګړی نشي او د تلاوت چې کوم زینت او ښایست او ښکلا ده هغه د صفات عارضه په وجه باندې جوړیږي. د تلاوت چې کوم خوږوالی دی هغه د صفات عارضه په وجه باندې جوړیږي. نو راځئ چې د دې درې واړو رکنونو مونږه پوره په تلاوت کې خیال وساتو. همدغه شانته زه راځم دوهم جز یا دوهم رکن چې هغې ته معرفة الوقوف ویلی کیږي. زما خوږو عزتمندو علامه جزري رحمه الله فرمای وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. نو زما عزتمندو لکه څرنګه چې مونږه
په تجوید الحروف کې خواري او محنت او کوشش وکړو او یادم کړو نو دغه شانته دوهم جز دوهم رکن دوهم قسم د تجوید چې هغه معرفت الوقوف دی په دې کې دوه ارکان پراته دي چې یو ته ویلی کیږي کیفیت الوقف او دوهم رکن ته محل الوقف. نو زما عزتمندو دا به انشاء الله په خپل وار او ترتیب سره دغه سبقونه زمونږ مخې ته انشاء الله د الله په توفیق سره راشي. خو د ټولو نه مخکې زه دا وایم چې زمونږ د ټول تجوید نچوڼ همدغه 15 ارکان دي. زمونږ په دغه 15 ارکانو دغه 15 اقسامو په دغه 15 جزئونو باندې مکمل درس د دې باره کې به وي انشاء الله. خو زما عزتمندو مونږ راځو چې کوم رکن هغه ډیر زیات صحت تلاوت ته ورکوي، تلاوت هغه سره مضبوطیږي، هغه مخارج الحروف. خوږو ګلالو شاګردانو څرنګه چې موږ دغه 15 ارکان بیان کړه په هغې کې اولنی قسم اولنی رکن اولنی جزء هغه مخارج الحروف دي. نو تاسو خپلو کاپیانو کې د مخارجو لغوي اصطلاحي تعریف چې ستاسو په وړاندې اوس کومه هغه ښه په غور سره همدغه شانته ولیکئ او یاد کړئ او د محترمو ناظرینو او کتونکو نه هم دا هیله کوم چې کوم درس د خپلو شاګردانو ته وایم چې دغه سامعین او اوریدونکي هم دغه درسونه یاد کړي. دا ټولو نه اولنی رکن هغه مخارج دي. نو دا ځان سره ولیکئ چې مخارج دا جمع د مخرج ده. مخرج د عربو په خبرو اترو کې په لغت کې موضع الخروج ته وایي. موضع الخروج یعنی د وتلو ځای ته. مخرج په لغت کې موضع الخروج یعنی د وتلو ځای ته وایي. اوس راځو چې مخرج د قراو کرامو په خبرو اترو کې د هغوی په اصطلاح کې مخرج څه ته وایي. د قراو کرامو په اصطلاح کې د مجودینو په اصطلاح کې مخرج حیز المولد للحروف. حیز المولد للحروف یعنی د کوم ځاینا چې حرف وزي یا ادا کیږي یا د هغې تلفظ کیږي هغه ځای ته مخرج وایي. حیز المولد للحروف کوم ځاینا چې حرف تولد کیږي پیدا کیږي منځ ته راځي هغه ځای ته د قراو په اصطلاح کې د مجودینو په اصطلاح کې مخرج وایي. زما خوږو عزتمندو ناظرینو کرامو او محترمو خوږو ګلالو شاګردانو زه راځم دې خبرې ته چې د مخرج باره کې د دې فن علماو په دې کې 3 مذاهبه بیانوي. هغه اولنی مذهب د امام خلیل رحمه الله هغه وایي چې مخارج 19 دي. دوهم امام سیبویه رحمه الله د هغه په نیز باندې مخارج 14 دي. همدغه شانته دریم مذهب د امام فرا رحمه الله دی. هغه وایي چې مخارج
څوارلس دي. زه راځم دې خبرې ته خوږو عزتمندو ناظرینو او خوږو ګلالو شاګردانو چې دی درې مذاهبو په منځ کې څه اختلاف دی، هغه کوم یو حرف دی چې د دوی په منځ کې هغه اختلاف واقع شوی دی. اولنې امام سیبویه او امام فرا دا دواړه په دې کې متفق دي چې جوف الفم دا دوی نه مني. په دې کې چې کوم درې حروف دي واو الف یا مده، دې باره کې دوی دا وایي چې واو یا دا د خپل مخارجو نه چې کوم محقق دي، واو د دواړو شونډو نه واو مده او غیر مده او واو متحرک واو لین ادا کیږي. همدغه شانته یا مده او یا غیر مده یا متحرکه یا لین دا د وم مخرج وسط اللسان او یا شجر اللسان نه ادا کیږي. او الف چې دی دا یو هوایی حرف دی، هغې ته مخرج اقصاء الحق د اقصاء الحلق نه ادا کیږي. خو زما عزتمندو امام خلیل رحمه الله په دې ځای کې خپل نظر پیش کوي. هغه وایي چې په حروف مدو کې د صوت آواز په دې کې ضعیف وي او په غیر مدو کې قوي وي. نو فلهذا امام خلیل رحمه الله د ضعف او قوت لحاظ وکړو، حروف مدو ته جوف الفم او غیر مدو ته خپل مخرج مقرر کړو. او امام سیبویه او امام فرا جوف الفم چې په دې کې کوم ضعف او قوت ته د هغې لحاظ ونه کړلو او دې دپاره جوف الفم مخرج ونه ګرځولو. همدغه شانته درې حروف نون لام را په دې کې امام خلیل رحمه الله او امام سیبویه رحمه الله په دې کې د دې دواړو اتفاق دی. هغوی دې ځای کې د قربت لحاظ نه کوي، ځان ته دې دپاره مخرج مقرر کړی دی. او په دې کې د دوی په منځ کې چې کوم فرقونه دي هغه یې هم په ګوته کړي دي. او نون لام دپاره ځان ته مخرج، نون دپاره ځان ته مخرج او را دپاره ځان ته مخرج. نو دوی دواړه رحمهم الله د دوی دواړو په نیز باندې دا د قربت لحاظ دوی ونه کړلو او ځان ته مخرج ورته مقرر کړلو. امام فرا رحمه الله وایي چې دغه قربت لحاظ زه کومه او دا چې دی ډېر نږدې حروف دي، د دې په منځ کې معمولی شان فرق دی. نو دغه د قربت په وجه باندې دې درې واړو حروفو لپاره یو مخرج مقرر کړی دی چې هغه طرف اللسان او همدغه شانته د اسنان علیا او غاښونو اورۍ مقررې کړي دي. نو د هغه په نیز باندې مخارج ټوټل 14 چې هغه د ضعف لحاظ وکړو او 14 مخارج نون لام را دې دپاره یو مخرج قائل شو. او جوف الفم د امام سیبویه رحمه الله سره په اتفاق سره هغه هم نه مني. نو زما عزتمندو دا و د مخارجو په باره کې د علماو اقوال او رای چې د امام خلیل رحمه الله په نیز باندې مخارج 18، د امام سیبویه په نیز باندې مخارج 14، همدغه شانته د امام خلیل رحمه الله په نیز
امام فرا رحمه الله په نیز باندې مخارج څوارلس دي. دا محترمو ناظرینو او خوږو ګلالو شاګردانو نننی درس چې د تجوید د ترتیل اقسام یا اجزا او ارکان چې ستاسو په وړاندې باندې بیان شول، زما ستاسو نه خوږو شاګردانو او همدغه شانته د ناظرینو نه دا هیله او امید دی چې دغه درس ښه په شانته یاد کړي. زه راځم اوس خپل تلاوت ته چې کوم تلاوت ستاسو په وړاندې کوم خوږو ګلالو شاګردانو همدغه شانته ناظرینو کتونکو چې په دې کې کومې غلطۍ دي هغه اصلاح کړئ او د غلطیانو نه ځان وساتئ. مونږ په تیرو حلقاتو کې او درسونو کې مونږ د سورت فاتحې تلاوت کړی و. اوس راځم د سورت بقرې نه ستاسو په وړاندې یو څو آیاتونه تلاوت کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زما خوږو عزتمندو ګلالو شاګردانو او محترمو ناظرینو، مونږ دا سورت بقرې د ابتدا نه شروع کړه. الف لام میم. په دې کې خیال وساتئ دا د حروف مقطعاتو څخه دي او په دې کې دوه مدونه دي چې دغه دواړه مدونه په طول 15 الفه او 6 الفه اوږدیږي. نو دې کې کوشش کوئ دغه دواړه مدونه ښه اوږدوئ او ښه کش کوئ تر څو پورې ځان د مد په ادا کولو کې عادت کړئ. همدغه شانته ذلک الکتاب زمونږ اکثره ورونه ذال ته زال وایي. ذلک الکتاب د زال نه ځان وساتئ، د زال په ځای ذال ووایئ. د ژبې څوکه پاس غاښونو کنارو سره ولګوئ، مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي نو ذال به د هغې نه ادا شي. ذلک الکتاب لا ریب. لا ریب دا لام تشوی لو ریب نشي. دې پسې چې کومه را ده دغه را ډکه ووایي. لا ریب را مفخمه ده، را ډکه ویلی کېږي، را مفتوحه ده. لا ریب فیه دې ځای کې که سا بنده شوه ودرېږئ او که نه هغې سره پیوستی کړئ
هدى للمتقين هدى للمتقين ها دي ته ح ونه وایي چې د ها په ځای ح شي هدى للمتقین ځکه دې ځای کې معنا کې تغییر راځي هدى للمتقین قاف خ غټ ادا کړئ او ډکه ادا کړئ الذين يؤمنون بالغيب الذين ذال خ پورا ادا کړئ د خپل ځای نه ادا کړئ يؤمنون بالغيب يؤمنون همزه سخته ووایئ بالغیب غین ډک ادا کړئ ویقیمون الصلاة صاد هم ډک ادا کړئ ومما دې ځای کې غنه وکړئ د پوزې نه ادا کړئ ومما آواز پوزې ته بوځئ ومما رزقناهم را ډکه ووایئ قاف هم ډک ووایئ او نون اوچت کړئ ځکه په دې باندې ولاړ زور دی رزقناهم ينفقون دې ځای کې اخفا کیږي دې ځای کې غنه کیږي د پوزې نه د غنې آواز وباسئ او ځان د غلطیانو نه بچ کړئ اوس راځم د بعضو حفاظو دپاره په دې ځای کې د یو آیات اجرا کوم ستاسو په وړاندې دا ټولو نه وړاندې الف لام میم دې ځای کې اول مد لازم حرفي مثقل دی د دې مقدار طول دی 15 الفه دا یا شپږ الفه کش کولی شي او دې پسې چې کوم دی میم دا مد لازم حرفي مخفف دی دا هم دا هغه په شانته 15 یا شپږ الفه اوږدیږي خو که چېرته ستاسو نه تپوس وکړی شي چې الف لام میم دې ځای کې د مد چې کوم شرط دی چې هغه خو دې ځای کې نشته د مد سبب چې کوم دی هغه حمزه او یا سکون دی په دې ځای کې د حمزې او سکون څه پته نه لګیږي جواب دا دی چې دې ځای کې چې کوم لام دی په لام کې یو میم دی هغه میم چې دی ساکن دی او هغه میم د دې وروستني میم سره مدغم شوی دی سکون شته سبب شته د مد خو جواب دا دی چې د هغه سبب چې کوم میم ساکن دی هغه په بل میم کې مدغم شوی دی ذلک الکتاب ذا کی مد اصلی کیږي ذلک کی اظهار قمری کیږي همدغه شانته الکتاب کې چې کومه حمزه ده دغه حمزه وصلیه ده کتابو دې ځای کې هم مد اصلی کیږي د یو الف مقدار کش کیږي د خپل مقدار نه یې مه اوږدوئ لا ریب لا کې هم مد اصلی کیږي را په تفخیم سره ادا کیږي لا ریب فیه هدى للمتقین هدى للمتقین دې ځای کې ادغام بلا غنه کیږي او غالبا ادغام متقاربین تام دی دې ځای کې تنوین هغه په لام کې مدغم شوی دی نو ادغام بلا غنه ادغام متقاربین تام کیږي او صغیر هم ورته وایي متقین دې ځای کې مد عارض وقفي کیږي او نون کې غنه اصلیه کیږي او په دې ځای کې اجتماع ساکنین علی حده هم کیږي او د کیفیت په لحاظ سره وقف بالاسکان دی او د محل په اعتبار سره وقف کافی هم دی زما خوږو ناظرینو و کتونکو او خوږو ګلالو شاګردانو دا و د 15مې حلقې او 15م درس چې نن ستاسو په وړاندې بیان شو الله جل شانه دې مونږ ته په دې باندې
د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمة الله.